د اماراتي تحصیلي بنسټونو کارمندانو لپاره د معلوماتي او مدیریتي سیستم 4 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. په یاد ورکشاپ کې چې د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په همکارۍ د لوړو زده کړو وزارت د دولتي محصلانو چارو ریاست له لوري جوړ شوی و، د اماراتي تحصیلي بنسټونو اداري کارمندانو ته د معلوماتي او مدیریتي سیستم اړوند روزنه ورکړل شوه. د لوړو زده کړو وزارت د دولتي محصلانو چارو ریاست د اړوندې برخې مسئول د دغه سیستم په اړه معلومات ورکړل. عبدالسمیع چکری هستم، آمر د تابع محصلان دولتی. سیستم HEMIS یک سیستم تکنولوژیکی است و قسمی که از نامش وایدا است هایر ایژوکیشن منیجمنت انفارمیشن سیستم است یا سیستم مدیریتی و معلوماتی ریاست امور محصلان است که تحت چتر از این سیستم از این نام که به نام HEMIS است چندین سیستم های دیگر نیز ترتیب شده. این سیستم از سال 1397 قابل تطبیق در تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی می باشند. سیستم HEMIS به منظور جلوگیری از جعل و تزویر، به منظور حفظ معلومات محرمانه خود دفاتر، به منظور از بین نرفتن معلومات و به منظور عصری سازی و از بین رفتن کاغذ ترتیب شده است. دغه راز ګډونوالو د ورکشاپ له محتوا څخه خوښي وښوده او ژمنه یې وکړه چې یاد معلوماتي او مدیریتي سیستم به په خپلو پوهنتونونو کې عملي کوي. محمد اسماعیل سایل یم، د زابل پوهنتون د اداره او تجارت څانګې امیر او د برېښنایي زده کړو د کمیټې مسؤل. په نوموړي ورکشاپ کې چې د لوړو زده کړو د معلوماتو مدیریتي سیستم و، په هکله باندې موږ ډېر څه زده کړل 4 ورځو په جریان کې چې په هغه کې د معلوماتو ډیجیټل کول و تر ډېره حده پورې د محصلینو اړوند د ټولو معلوماتو لکه د شکو رسول و، د هغوی د نمرو رسول و، همدارنګه د حاضریانو جوړول، د کریکولم او نصاب رسول. نو د محصلینو د ثبت نام څخه شروع بیا د هغوی تر فراغته پورې چې حتی تر ترانسکریپ او ډیپلومه پورې رسیږي، دغه پروسه ټوله موږ په عین سیمینار کې د 4 ورځو په جریان کې په تدریسي شکل باندې په د ورکشاپ کې ګډون وکړي او یا د پروسه مو تعقیب کړه. محمد ایوب مختوم هستم، رئیس پانزه اقتصاد پانتون جوزجان. اگر در این سیستم در تمام پانتون‌های افغانستان اگر عملی شود، هم شفافیت، هم پیگیری امورات یومیه و همچنان دیجیتالی تمام اطلاعات معصرین و نهادهای تحصیلات عالی در ما مدیریت کرده میتونیم و بسیار یک سیستم حیاتی است و تمامی بخشایی که در اینجا یوزرها مثلا هر کارمند یک یوزر جداگانه داره و هر کس نظر به وظایفش در او یوزر مشخص شده و نظر به وظایفش این سیستم پیش میبره. نوم رحمت الله رشتین دی، د کندهار پوهنتون د محصلانو چارو امیر. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، نړۍ ټوله په اداري برخه کې نور د الکترونیکي یا په اصطلاح د ټکنالوژي پر مخ روان دي. نو دا ډول سیستمونه کولی شي چې په اداراتو کې په هره برخه کې شفافیت منځته راوړي، په کارونو کې چټکتیا منځته راوړي. هغه کار چې یوه ورځ وخت نیسي د سیستم د لارې موږ کولی سو چې په ډېر لږ وخت کې دا کار اجرا کړو. ګلداد حلیم الکوزیم د لغمان پوهنتون د محصلانو امیر. دغه سیستم ډېر مفید سیستم ده، ډېر مهم سیستم ده او دغه 4 ورځې ورکشاپ کې چې موږ ګډون وکړو موږ ډېر خوښ یو. باید دا لا پسې پرمختګ وکړي، نور کارمندان ته هم دا زمینه سازي وسی، باید غیم دې ته مراجعه وکړي او دا ورکشاپ ورته یې راشي او دې کې پرمختګ وسی، ډیولپمنټ راشي، ترقي پکې وسی، نور اړخونه هم پکې دې کې شامل سي. د یادونې وړ ده چې په دغه ورکشاپ کې د اماراتي تحصیلي بنسټونو 95 تنو کارکوونکو ګډون کړی و او په اړونده برخه کې عملي زده کړې ترلاسه کړې.